عزتمندو د لونګو ذکر بکو او کومې فائدې چې تاسو ته ما ویلي دي هغه خو دي خو اکثر زما مرګري مانه تاسو کوي چې ډاکټر صاحب تاسو په ویډیو کې ویلو چې یاره دا لونګ د مردانه صحت لپاره انتهایی خصیز او انتهایی ضروری شی دی. بالکل زه په خپل خبره باندې قائم ما ریسرچ چې کوم دی هغه ثابتوي چې لونګ دا چې کله موږ استعمالو نو تاسو ته ما مخکې ویلي چې د سره زموږ پر رګونو کې نایټریک اکساید لیول زیاتیږي او دا زموږ رګونه ورسره کولاویږي. نو که کم خلک د بلډ پریشر شکار دي یا هغه د زړه مریضان دي نو که دا خلک د دې استعمال کوي نو یقینا د هغې دپاره ډېر زیات خصیز دی. ورسره که وګورئ لونګ په یو ویډیو کې ما ذکر کړو چې دې سره د وینې ګردش هم ښه شي او دې سره د وینه نری شي نو ستاسو په رګونو کې د هغې ګردش انتهایی ښه شي. نو هغه کسان چې سټنټونه ورته لګېدلي دي یا داسې نور دغه دوایانې خوري چې ورسره وینه نری کېږي هغې دپاره قدرتي طور لونګ یو داسې څیز دی چې هغه انټي کواګولنټ دی یعنی ستاسو وینه ټینګېدو ته نه پرېږدي نری وینه وي او ستاسو ته دا انجاینا مسلې او دا مسلې بالکل نه کېږي. ورسره که ستاسو د وینې ګردش سیوا شي رګونو کې ډایلیشن راشي رګونه کولو شي نو یقینا دغه دوه فیکټرز دي چې کوم زمونږ اریکشن یعنی د مردانه طاقت راز دی دغه سره چې کوم دی نو مردانه طاقت یقینا ډیر زیات امپروف شي. بیا خلکو ویلي چې دا موږ په کومه طریقه استعمال کوو ځکه چې بعض اوقات اکثر خلک وایي که موږ کچه استعمال کوو داسې اکثر وایي خوله ورسره سوځي یا ورسره اریټیشن کېږي خوله کې ډېر خلک داسې نشي خوړی وي دا تیز دي. نو که فرض که تاسو داسې کچه نشي دا کولی نو دا په شاتو کې لږ شان ډوب کړئ هني سره دا وخورئ نو د دې هغه اثر چې کوم دی هغه د خولې سوځېدل او ورسره کم شي. دویمه خبره دا ده د دې چې کوم فایدې دي او ورسره هرګز نه کمیږي خو د شوګر مریضان دي په شاتو کې نه استعمالوي. بیا عام خلک یا د شوګر کسې کې استعمالول غواړي د شاتو نه علاوه هغې په قهوه کې استعمالولی شي یا که ځان له د اوبو خوټ کړي په هغې کې دي لونګ خوټ کړي او عادي استعمال کړي نو د شوګر بور سره بالکل نه زیاتېږي. نو دې دا نه وي چېرې زما شوګر دی زه شاتو کې نشم استعمالولی نو دا لونګ یې زه نشم استعمالولی. یقیني طور تاسو هم استعمالولی شي د بلډ پریشر مریضان هم استعمالولی شي شوګر مریضان هم استعمالولی شي خصوصا که دې استعمالول غواړي او په اوبو کې خوټ کېدلې په قهوه کې استعمال کړي د هغې فایدې ډېرې زیاتې دي چې هلته کې فلویډ انټیک هم ښه شي د اوبو مقدار هم ښه شي هغې سره چې کوم د ډایوریسیز وشي یعنې تشو متیازې زیاتې شي د هغې په ذریعه ستاسو بدن نه دا فلتونه مکیات لاړ شي بلډ پریشر په 2-3 طریقې سره کنټرول شي ویزو ډایلیشن هم وشي رګونه کولو شي وینې ګردش ښه شي تشو متیازې هم وشي ډایوریسیز وشي او نمکیات هم لاړ شي نو بلډ پریشر انتهایی ښایسته طریقې سره ساینټیفیک طریقې سره په یو نیچرل طریقه په قدرتي طریقه باندې کنټرول شي. نو په هره طریقه استعمالولی شي څنګه چې ما نور ویډیوز کې هم طریقې ښوولي که فرض کا بیا تاسو شاتو سره استعمالول غواړئ یا اوبو کې خوټ کېدلې استعمالول غواړئ نو بالکل استعمالولی شي د دې فایدې یو په دوه شي. نو امید لرم چې انشاءالله داسې نورم که څه زموږ په ویډیوز کې تاسو سره چې زه کوم څیزونه شیر کوم په هغې کې ستاسو څه سوال جواب یا داسې څه خبرې وي چې هغې باندې تاسو ځان کلیر کول غواړئ کمنټ وکړئ منشن کړئ په دغه کې زه به انشاءالله تاسو له ضرور جواب در کوم. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.